ښه راغلاست. د نن ورځې بحث مو ځانګړی کړی په هیواد کې د جګړې پر شدت او د طالبانو پر بریدونو او نظامي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو. په بحث کې راسره میلمه دی نظامي چارو شنونکی ګلا جان صاحب. صاحب صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. تشکر مهرباني. صاحب صاحب په هیواد کې جګړه ورځ تر بلې په شدت کې روانه ده. ستاسو په نظر علت یې څه کیدی شي؟ د پاک خدای په نامه د جګړې شدت عاملونه ډیر دي. که تاسې د 18 کاله غیر دا ویلو نه چې کله د ناتو قوتونه افغانستان ته را داخل شول جګړه کمه شوه، بیا پس د 2 کلو یا 3 کلونو بعد چې جګړه په شدت کې ده تر دننه علتونه خارجان، همسایگان، داخلي جاسوسان دا دي او زمونږ د یو تعداد داخلي جاسوسانو ارتباطات د خپلو بادارانو سره چې د افغانستان خلک او د افغانستان خاوره او د افغانستان کونډې ورنډې یتیمان یې په وینو لتپت کړي دي. یوازینی علت یې دا دی که چېرته سوق اداره درسته وي، قومنده منظمه وي، افغانان په خپلو کې یو موټی وي، وسلوال پوځ ښه سنبال شي، ښه اکمالات یې وشي، ښه سوق اداره د هغې نه وشي، ښه قومندانان یې په راس کې تعین شي، نو هیڅ وخت په افغانستان کې دښمن مخ ته نشي تللی. مګر یوازینی علت زمونږ داخلي اختلافات، زمونږ دښمنانو سره قوي ملاتړ زمونږ د نږدې ګاونډیانو لکه ایران، پاکستان، خصوصا ایران او پاکستان د 18 کاله نه چې بلکې دا 40 کاله د افغانستان جګړه چې ګرمه ساتلې ده چې 2 هېوادو ساتلې او هغې زمونږ د افغانستان د خپلو جاسوسانو نه کار اخیستی. د پیسو په مقابل کې هر افغان نه بلکې یو تعداد جاسوسانو ځانونه خارجانو ته ګوډاګیان کړي دي او افغانان یې په خپل منځ کې په جګړه اچولي دي. دا 40 کاله جګړه چې ګورې دا یوازینی علت یې دا و چې افغانان یو تعداد د خارجي نوکرانو او دلته خپل وطن او خپله خاوره او خپل خلک یې په وینو باندې ولمبول. نو اوسنی چې شدت د جګړې زیات دی، موږ او تاسې وینو چې طالبانو سره د جوړې خبرې روانې دي. زموږ بینالمللي دوستان کوشش کوي چې دا جګړه ختمه کړي او زموږ حکومت یعنې د افغانستان پیلي حکومت هم دغه غواړي د طالب لوري نه چې راځي چې وربند وکړو، راځي چې جګړه ختمه کړو، چې وینې تویول بند شي. خو دلته بیا صاحب صاحب له دواړو خواوو جګړه اوس په شدت روانه ده. هم افغان ځواکونه عملیات کوي، په دې ولسوالۍ کې عملیات وکړه او دومره خلک پکې مړه شو، او همداسې بیا طالبان هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی ده. دلته به د دواړو خواوو ترمنځ د باور کچه څومره ټیټه شي؟ عرض مې دا دی که تاسې متوجه یاستئ د افغانستان جمهور رئیس په ډاګه وویلې چې راځئ چې وربند وکړو. طالب ته یې وویلې چې موږ او تاسې دا خپله ورانې دا خپلې خبرې د اوربند په فضا کې سره کینو، دا سره جوړو. وسلوال پوځ مجبور مکلف دی، دا ایمانی وجداني دنده ده، وظیفه یې ده چې د خپلې خاورې نه د خپلو خلکو نه دفاع وکړي. تاسې په خبرو کې وویلې چې د دواړو خواو نه دا قانونمند وسلوال پوځ دی، دا مکلفیت د دې لري چې خپله خاوره وساتي. ستا په کور کې یو سړی تعرض کوي نو ته که نور چې نه لرې یو لرګی خو به دې لاس کې دښمن باندې وار کړې چې ورور کور ته مې ولې راننوځې. خو دلته بیا نیوکې په افغان پوځ یا افغان ځواکونو باندې هم دي. زیاتره ولایتونو کې خلکو خپل مړي ته د ولایت مقام لوري پورې راوړي وو او ویلي وو چې د افغان ځواکونو له لوري نه وژل شوي. تاسې زما عرض واورئ، ستا وسلوال پوځ د افغانستان د خاورې او د خلقو دښمنانو سره جنګیږي. زما او ستا ملکی ورور چې خپل مړی یا خپل ټپي راوړي
چې دا د وسلوال پوځ په تیارو وژل شوي یا په عملیاتو کې وژل شوي دي. نو وسلوال پوځ دومره بېکاره دی چې خپل خلک وژني. خو ته طالب ته د افغانستان د خاورې دښمن ته کور کې ځای ورکې، ډوډۍ ورته ورکې، ساتې، نو هغه د تیاري باندې د باندې انداز ښیي په دشکه په راکټ. ته پیلوټ یې، ته مجبور به هغه ځای نه چې آتش یا اور بادېږي هغه ځای په نښه کې یو خوا کې ملامتي نه ده. وسلوال پوځ په ډېر احتیاط سره ډېر زیات کوششونه کړي دي چې په عملیاتو کې ملکی تلفات او یا بېګناه خلقو ته هیڅ تلفات ونه رسېږي. مګم بدبختي زموږ دا ده، ما تا ته مخکې عرض وکړ چې زموږ سره داخلي جاسوسان د پاکستان او ایران موجود دي. طالب چې راځي د پنجاب نه راسن دلته نه جنګېږي. ته ورته کور کې ځای ورکړې، زه ورته ځای ورکوم. ستا د کور نه، ستا د کور د برج نه، ستا د باغ نه په تیاره باندې په پیاده قوه باندې انداز کېږي. پیاده قوه مجبوره مکلفه ده چې خپل ځان نه دفاع وکړي، په مقابل کې انداز وکړي. نو په دغه وخت کې چې کوم یو هلته دی که ځان بېګناه ګڼي او که ملکي ګڼي که نظامي ګڼي، تلفات ویني. جنګ کې څوک غوښې او ډوډۍ نه ویشي، جګړه ده. خو نه، بیا هم زه دا عرض کوم، هېڅ وخت قمندان د معرفې دا حق نه لري چې بېګناه او ملکي تلفات منځته راولي. خو پیشنهاد به خپل وطن ته دا دی، ټول ملت د افغانستان ته، چې هر څوک د افغانستان د خاورې دښمن وي، هر څوک د خدای او د رسول دښمن وي، هر څوک د دې یتیمان او کونډو باندې ظلمونه کوي، هغو ته ځای مه ورکوئ او د خپل وسلوال پوځ شاته ودرېږئ. او وسلوال پوځ ته به عرض دا دی که څوک نظامي واجب دي مطابق د تعلیمات نامې، مطابق د هغه کوردینات چې تاسې درکول کېږي، د هغې نه یو خطوه اخواته انداز مه کوئ. بیا هم که سره له دې څنګه چې موږ ګورو ملکي مرګ ژوبله ډېره ده د افغان ځواکونو په بریدونو کې، نو ستاسو په نظر آیا دا کوردینات سم نه دي، معلومات سم نه ورکول کېږي؟ هو، دا زما عرض دا دی چې ما تا ته ویل چې افغانستان کې کور په کور بې اتفاقي ده، کور په کور جګړه ده. دا یو تعداد استخباراتي کړی چې بې ایمانه یي، بې وجدانه یي، په غلط کوردینات ورکوي، غلط راپور ورکوي. د هغه غلط راپور په اساس باندې زموږ پیلوټان د زمري بچان غلط شي که نه هېڅ وخت. زه دلته تا ته ژوندی ناست یم، زما غږ دا خلک اوري. ما 40 کاله په نظام کې څوک اداره کړې، هېڅ وخت ما داسې قومندان نه ده ورکړې چې د یو بېګناه کور باندې انداز وکړي. او هر هغه چا چې راپور راکړی یو میاشت مې پرې کار، شل پرې کار کړی. نو طالب ورور ته زه دا وایم که مسلمان یې، افغان یې، او په دې خاوره، په دې وطن او په دې کونډې رونډې یتیمان دې زړه درد کوي، کېدای سره راځي خپل افغانان خپل کې یو موټی شي. هر هغه څوک چې بازي درکوي، هر هغه څوک چې ډالر او کالدارې درکوي، که دې خواته یې ورکوي که خواته یې ورکوي، پرېږدي راځي افغانستان دې جوړ کړي. راځئ دا خپل وران کور دې بېرته جوړ کړي. 40 کاله وران کړ، نور بس دی. دا خلک د خدای بندگان دي، خدای تعالی پیدا کړي، الله تعالی به یې ساتي. نو وسلوال پوځ زما په عقیده هېڅ قومندان یا 3 وړه وزارت مې هدف دی چې ریاست ملي امنیت و کورنیل چارو وزارت او دفاع وزارت دا بېګناه خلکو باندې انداز نه کوي، زیات کوشش کوي خپل ځان وژني. خو مګم یو افغان تور سره یو افغان ټیپل ته دفاع هغه ورکوي چې دوی تلف نشي، نجات ورکوي. مګم غلط راپور، غلط کوردینات، غلط سمت ورکول دا د هغه چا ګناه ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه دغه ساوه خطا د هغوی نه ګڼم زه د یو نظامي په توګه زه وایم. ځکه چې پیلوټ که هوایي انداز کوي،
هم د کوردیناتو په اساس کوي او یا داسې وخت کېدای شي چې هوایي ځواک ګزمې ګرځي او دښمن پرې انداخت وکړي په پیکا یا راکټ او یا داشکا بیا نو پیلوټ هم افغان دی په دې پوهېږي چې دا دښمن دی چې تیاره ودي ځکه دا تیاره د افغانستان تیاره ده دې کې افغانان ناست دي مسلمانان ناست دي د خپلې خاورې نه دفاع کوي هوایي ګزمه ګرځي نو هغوی هم بیا حق د انداز لري قانونا او شرعا. صاحب صاحب خو بیا طالبانو ویلي و چې موږ د تاوتریخوالي په کمولو باندې سلا مشورې کوو خو څنګه چې موږ ګورو په کور دننه جګړه په شدت روانه ده نو ستاسو په نظر طالبان ته تاوتریخوالي کمول څه شي ته وایي؟ داسې دی چې طالب ورور ته زه وایم چې وروره مه ورانوئ افغانستان تاوتریخوالی څه شی دی اوس ته به هلته مړي کوې دلته به ناست جرګه به کوې دا کېدی شي یا ته وایې چې زه به ډزې کوم خو دا وسلوال پوځ جنګ نه کوي پرېږده چې زه رانوځم هره ولسوالۍ هم نسم ولایت هم نسم زما دا تاوتریخوالی کم دی هغوی به داسې وایي ما چا اورېدلي چې دوی داسې کوشش کوي چې د خارجانو سره خارجي قوتو سره تاوتریخوالی کم کړي افغانانو سره جګړه کوو ورته چې زړه و حملې کوو مګر نه په تاوتریخوالي باندې هېڅ وخت روغه نه کېږي او دا افغانانو ته په ګټه نه ده ځکه ته به چې دې ته فکر وکړه چې هره ورځ په یو کور کې جګړه وي زوی پلار سره وهي ورور سره ولي نو دې تاوتریخوالي څه کم بوتې خو کور کې هره ورځ جړا ده هره ورځ غم دی موږ دا نه وایو هغه طالب چې افغان دی مسلمان دی د دې خاورې بچی دی په دې خاورې زړه درد کوي راځي د خپل وروڼو سره یو ځای شي ستا په کور دننه کې یو چې کسان اوس هم شته دې ته په کوم وایي چې دا بې اتفاقي موجود دی دا ورانۍ موجود دي یو بل سره په سر وټکو ځوان چې نه دلته که څوک ځان سیاسي مشر ګڼي مسلمان یې ګڼي افغان یې ګڼي خو دا دې ووایي ملل متحده جهاني قوت ته دې ووایي چې راځئ ورور داسې جوړه وکړو چې ور رنډه سره وکړو چې افغانان په ارام خوب وکړي خبرو ته به سره کښېنو یو څه دې دی پرېږدي یو څه دې هغې پرېږدي په منځ کې دې جوړ جاټي وکړي جګړې ته د پای ټکی کېږي دا لاره د کامیابي د بله لاره نشته. صاحب صاحب هر کال نسبت اوړي ته په ژمي کې جګړه سړیږي او کمیږي هم خو نسبت نورو کلونو ته سږ کال دا جګړه سړه نه شوه او نور شدت یې هم پیدا کړ حال دا چې طالبان ویلي مو چې موږ د تاوتریخوالي په کمولو باندې سلا مشورې کوو نو ستاسو په نظر ولې سږ کال جګړه نورې هم لا شدت پیدا کړ؟ سږ کال خو یو یخنۍ زیاته وه او واورې زیاتې وې او زمونږ په افغانستان کې زه ورته داسې کسان نومونه د چا نه اخلم ځکه څوک یې مړ کوي خو به هم خدای چې وساتي ساتي به دا ټول طالبان هم نه دي دلته یو تعداد توپنګسالاران دي هر توپنګسالار لس شل غله لري دا راوځي یو ځای باندې حمله وکړي چې کوم میلسلا پیدا کړي هغه خرڅه کړي جګړه په سرچیر ولایتو کې قانونا جګړه باید کمه وای په ګرمسیرو کې جګړه شته دا عمر موږ ډېر لیدلی دا جګړې مې لیدلي خو زه داسې فکر کوم چې دا چون اوس د جوړجاتي وخت نږدې دی طالبانو کې هم یو تعداد مخالفین شته چې هغوی هم د جګړې دپاره خوشحاله دي په جګړه کې ګټه ده او په دې خوا کې یو تعداد پهلوانان شته دي چې هغه هم جګړې ته خوشحاله دي مګر په مجموع کې افغانان او په مجموع کې طالبان دواړه خواوې دې ته راضمان شوي دي چې په افغانستان کې جوړجاټي کې په افغانستان کې روډ منځته راشي او په افغانستان کې جګړه ختمه شي. صاحب صاحب داسې هم ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملکي وګړو له کورونو نه د سفر په توګه استفاده او ګټه اخیستل کېږي نو ستاسو په نظر دا ګټه اخیستنه به نو ملکي مرګ ژوبلې ته څومره لار هواروي؟ ما تا ته عرض وکړو چې ملکي خلک نه ورکوي ځای هر ولایت کې موږ هلته قوتونه لرو والي لرو قمندان امنیه لرو کنډکونه لرو ریاست ملي امنیت لرو څوک چې پرې ظلم کوي مهرباني وکړي خپل قمندان امنیه ته دې ورشي څوک چې پرې ظلم کوي مهرباني وکړي خپل قمندان امنیه ته دې ورشي د پولیسو قمندان ته دې ورشي د اردو قمندان ته دې ورشي د ریاست امنیت ته دې ځان وسپاري چې زما په کور باندې دغه ساعت باندې په دغه هغه باندې حمله کوي زما کور نه استفاده کوي په هغه وخت کې که چېرته زموږ پولیسو یا وسلوال پوځ د دې کومک ته ونه داګل ورنغله
نو هغه وخت زموږ حکومت یا زموږ قومندان مسؤل دی. همدا چې ته کور کې ورته ښه شوروا هم ورکړې ښه ډوډۍ ورکړې او هغه د سلاو سره تا کره ناستي او ستا د کور نه په هغې ډزې کوي یا هلته موزیک نږدي نو دې کې قوت نه دی ملامت بچې. زه داسې پیشنهاد مې داسې دی چې که طالبان د چا په کور نه پیل کوي هم ښه کار نه کوي دا دې نه کوي او که زموږ وسلوال پوځ قرار کېږي او دی ولي تاسې قضاوت وکړئ دی دې خپله قضاوت وکړي. همغه ملکي ورونه چې وایي چې ما تلفات لیدلي نو ته چې یو سرباز وژنې یو افسر وژنې یو خورضابط وژنې نو هغه د خپل ځان نه دفاع وکړي که ویې نه کړي. خو بیا هم زه به دا وایم کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت زما غږ اوري هر قومندان صاحب چې عملیاتو ته سوقېږي هغو ته ګر چې زه دا معلومات لرم چې په کراتو مراتو ویل کېږي تاسو ملکي تلفاتو سره ډېر زیات احتیاط کوئ مګر دا چې د کور نه د چا انداز کېږي د کور مجبور مه که نه د چا انداز پرې وکړي. ډېره زیاته مننه له دې نه چې خپرونې ته راغلئ. اوس هم لنډه دمه لرو بېرته راګرځو خبرونه دوام